لومړی شی دا ده چې زده کړئ یاست چې خدای فکر کوي، تاسو هم فکر وکړئ. رومیان 12:2 وایي چې موږ به بدل سو، نه چې وژباړل سو. پوه نه سوئ که نه؟ کله چې وژباړل سئ، یو ځل دلته هستئ، یو ځل هلته هستئ. ولې بدلون یې څومره وخت ته اړتیا لري؟ دا یوه پروسه ده چې ورو ورو پیښیږي. زه فوق العاده نه یم په فکر کولو کې، ولې د پخوا په پرتله ډېر ښه فکر کوم. او زه غواړم خدای هغه شیان چې ما ته کړي تاسو ته ووایم. زه تشخیصولی شم کله چې ښه فکرونه مې نه ګرځېږي په مغزو کې. زه شاید د لږ وخت لپاره یې ولرم، ولې زر پوهېږم چې د لپاره چې حس کوم یو شی سم نه دي. پوهېږئ، موږ باید زده کړو چې ده ته ډېر پام ونیسو. دا سخته ده چې تشریح کړم، زه به یوازې داسې وکړم. دا سم نه ده. تاسو احساس د آرامي نه کوئ. داسې ده لکه چې ما خوشحالي له لاسه ورکړلې، نه پوهېږم ولې. کله چې خپل خوشحالي له لاسه ورکړئ، لومړی کار دا ده چې خپل فکر ته هم کتنه وکړئ. او بل شی کله چې خپل خوشحالي له لاسه ورکوئ دا ده چې چرت ولې د چی په اړه غږېږئ. آیا تر اوسه څوک شته چې تا خوله سره ستونزه ولري؟ په دې معنا چې خوله لکه وحشي ځناور غوندې ده. په انجیل کې په جیمز کې وایي چې هېڅوک خپله ژبه نشي کنټرولولی. یوازینۍ لاره چې تاسو کولی سئ دا ده چې تاسو مرسته وغواړئ د روح القدس څخه هر وخت.